بعض مقامات داسې دي چې بنده په هغې کې د الله رب العزت عبادت کوي، نو الله رب العزت په هغې باندې ډېر اجر ورکوي په نسبت د نورو ځایونو. او که د الله رب العزت نه دعا غواړي، نو الله رب العزت دغه دعاګانې ډېرې قبلوي په نسبت د نورو ځایونو. دغه شان بعض اوقات هم دي چې په هغې کې بنده د الله رب العزت نه دعا غواړي، نو الله رب العزت دغه دعاګانې ډېرې قبلوي. او که د الله عبادت کوي، نو په نسبت د نورو وختونو الله رب العزت په دغه وخت کې د دغه عبادت ډېر اجر ورکوي. لکه اوس په موږ او تاسو د شعبان دا میاشت راله، شروع د شعبان میاشت وه. په دې شعبان په میاشت کې ډېر عبادت پکار دی په کثرت سره، او دا د رمضان مبارک تمهید دی. او نبی علیه الصلاة والسلام به پخپله په دې میاشت کې په کثرت سره عبادت کو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په دې میاشت کې په کثرت سره روژې نیولې. تر دومره پورې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان. نبی علیه الصلاة والسلام ما نو لیدلې په نورو میاشتو کې دومره په کثرت سره په روژو څومره چې نبی علیه الصلاة والسلام په شعبان کې روژې نیولې. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دې روژو نیولو هغه وجه بیان کړې ده. وجه څه ده؟ اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. دا یو داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ته اعمال پیش کیږي. نو په احب ان يرفع عملي وانا صائم، زه غواړم، زه دا خوښوم چې زما اعمال کله الله رب العزت ته پیش کیږي، نو په داسې حالت کې پیش شي چې زه روژه یم. اوس نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې په کثرت سره روژې نیولې، او په کارو مطلب ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د اتباع په خاطر باندې په دې میاشت کې په کثرت سره روژې ونیولې شي. خو نبی علیه الصلاة والسلام غونډه میاشت کې نیولې ښه، څه خاصوالی پکې نشته. یو روایت کې صرف راغلی چې په 15 شعبان باندې روژې فضیلت شته، خو هغه حدیث مبارک کې لږ کلام دی. نو دې د وجې نه که یو سړی روژې نیسي، نو غونډو میاشتې دا ورځې چې دا برابر دی. ښه جي، هره ورځ په دې کې د فضیلت والا ده چې بنده په دې کې روژه ونیسي. اوس د شپو د عبادت څه حساب دی؟ نو په دې کې بیا په 15 شعبان باندې پای کې عبادت په کثرت سره پکار دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې په دغه شپه باندې ډېر زیات الله رب العزت نه دعاګانې غوښتې دي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ورځ ما وکته چې نبی علیه الصلاة والسلام په بستره باندې نشته دی. نو زه د نبی علیه الصلاة والسلام په تلاش کې ووتم. نو ما نبی علیه الصلاة والسلام صحیح کړو چې هغه په جنت البقیع کې دی او دعاګانې غواړي د الله رب العزت نه. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی، نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې په دې شپه باندې الله رب العزت د بندګانو ډېر مغفرت کوي، دومره پورې چې د بنو کلب په بیزو باندې څومره ویښته دي، دومره خلکو مغفرت الله رب العزت کوي. نو دا یو ډېره فضیلت والا ده. خو د دا شپه څومره ده، کوم وخت کې به دا دعا غواړي، کوم وخت کې به عبادت کوي. نو چې کله نور پرېوته او د سحر بانګه پورې دا څومره شپه ده، په دې ټوله کې د الله رب العزت عبادت کوه، الله رب العزت نه دعاګانې غواړه، خپل مغفرت ته غواړه، الله رب العزت معافي کوي بنده ته. خو بیا په دې کې یو څو کسان داسې دي چې الله رب العزت د هغې مغفرت نه کوي. ښه جي، په هغې کې یو مسلمان هغه دی چې هغه په زړه کې د بل مسلمان دپاره بغض ساتي، کینه ساتي، د دغه سړي مغفرت په دې شپه باندې هم نه کېږي. نو دا به څومره کمبخت سړی چې الله رب العزت د بنو کلب د بیزو د ویښتو عمره خلکو مغفرت کوي، او د دې بنده په دغه کې هم حصه ونه شي، دا ډېره د کمبختۍ خبره ده جي. دې خبرې ته سوچ پکار دی چې دا اعمال چې موږ کم دي د کینې او د بغض دا د ځانه وباسو، هسې نه چېرته په دې میاشت کې دغه شپه کې الله رب العزت د بندګانو مغفرت کوي او موږ ترې محرومه شو. بل د هغه مسلمان
په دې شپه کې مغفرت نه کېږي چې هغه رشته داري پرېږدي، قطع رحمي کوي. د رشته دارۍ کم تعلقات چې دی هغه ختموي، د دغه کس هم مغفرت نه کېږي په دې شپه کې. بل د هغه مسلمان چې هغه بل مسلمان ناحق قتل کړی وي، د دغه سړي مو مغفرت نه کېږي. او بدکاره ښځه، د هغې مغفرت هم الله رب العزت په دغه شپه باندې نه کوي. ښه جي. او شرک او کفر دا خو ښکاره خبره ده چې د مشرک او د کافر مغفرت خو نشته دی. بل په دې شپه کې د هغه سړي مغفرت هم نه کېږي کم سړی چې د والدینو نافرمان وي. ښه جي. او یو بل روایت کې دام راغلی چې کم سړی دا ګیټۍ نه دي، دا پټې ساتي په پنسو کې یا په لنګ کې، نو دغه سړي مغفرت نه کېږي. اوس د کومو خلکو چې مغفرت نه کېږي، په دې کې موږ او تاسو سوچ وکړو چې آیا موږ خو په دغه کې نه راځو؟ ځکه دا دومره عظیمه شپې ورځې دي چې الله رب العزت په دې کې د بندګانو مغفرت کوي. او که چاته داسې یو کار په موږ او تاسو کې وي، نو الله رب العزت خدای مکه چې زموږ او تاسو مغفرت چاته په دغه وجه باندې پاتې نشي. نو دا کومه کمی دي، دا د ځانه ویستل پکار دي.